شیخ چلی په څلورانې چا سره کټوای د مستو په سر کړې وه او په مزدوره یې وړه ړکې سوچ کوي چې په دې څلورانو به څه کوې چرګه به پې واله چرګه به هګۍ واچوي په بچو به یې کښېنوم بچي به یې خرڅوم بیا به هغه هګۍ اچوي ها چیلی به واله چیلی به کېږي ها غوا به والم غوا به بچ کچ اچوي راچوي میخه به والم یو میخې بچي پای به خرڅوم ډېرې میخې به شي زه به ګوجر شم ښځه به وکم چې ښځه وکم بچي به مې وشي چې بچي مې وشي زه به لوی ګوجر یم په حجره کې به ناست یم زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې ها خو چې ها یې کا کټوای د مستو هلته وغورځوم چې د چا کټوای وه هغه ورته ویل بیړه دې غرکشه د مستو کټوای دې ماته کړه شیخ چلی ورته وایي بیړه ستا غرکشه د ما دې ټول کور وران ځکه چې د تصور په دنیا کې خو لوی سکیم جوړ کړی نو پاکستان د شیخ چلی تصور دی عزیزانو قرآن او حدیث دا زیارت نه دی چې مالګه وسکه او شکرانه واچو دا زیارت نه دی قرآن او حدیث دا قانون دی او دنیا لراغله دی د پاره دی چې د مسلمان د ټولې زندګۍ فیصلې به په دې کتاب باندې کیږي ما په خبرو پوهېږئ نو قرآن او حدیث چې تر څو پورې د ملک قانون شوی نه او په دې ملک کې تاسو ښې ورځې ولیدې نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ زما سیاسي دنیا سره یو اختلاف دی هغوی د الیکشن کیسې کوي ما وی چې د پاکستان علاج الیکشن نه دی که الیکشن کې همدغه خره دي کتې بیا بدلیږي او په بل روپ کې به راشي ځکه چې د خان او د نواب خو دین ایمان نه که نه کوي پړت را منډه وکړي چې زه جمعیت کې نو ملا هم د خدای قمقل تاسو خیال راغی تاسو اوس ملا ساده نه دی چې دا د سود د زکات پیسې ضیاءالحق رئیس دي او عبدالباقی ملا یې والا مشر کړی چې هله چې یو ملا در نه پاتې نشي ټول خسیان کړه هغه د سود د زکات پیسې ستا په جوماتونو په مدرسو باندې ګرځېدې چې ماله دې د سیوینګ او د فکس ډیپازټ اکاونټونو نه 7.5% چې ته پې سود لګې هغې نه د 2% سود کټ کو او په هغې دې د زکات نامه کېښوه او ماله دې جومات نه راوړه چې استاد جي شکرانه ده زه استاد جي خو مالته د خدای وګېد ښه الله دې کامیاب الله خو چې ماله دې جومات له او مدرسې له راوړو نو هغه شکرانه شوه هغه نظرانه شوه د هغې جنس بدل شو بیا روا شوه نو موږ پسې دا مرداری ګرځول بیا عزیزانو وګورئ زمونږ په ملک کې داسې خلق هم شته چې هغه نن په دې ملک کې د شریعت بل په نوم باندې یو تحریک چلی لګیا دی تاسو ته به پته یې شاید موږ ټول د شریعت بل ملګري خو په یو شرط ما ته ټول ګورئ ما ته مخامخ کچه کوټه زما د دشمن ده او دا شنې دروازې والا کور زما دی د دې پاس مورچې نه زه په دې دشمن په کوټه ډزې کوم او ته زما د دشمن په غېږ کې ناست او ما ته اواز کوې چې زم ستا ملګری یم نو دا کېدی شي ووایئ ټول دا کېدی شي دې د سینټ او د اسمبلۍ ممبرانو نه تپوس وکړئ چې ناست د ضیاءالحق په غېږ کې او د جنیجو په غېږ کې یئ او قوم توکه کولو دپاره راشئ چله ټیلیګرامونه ورکئ شریعت فلم پیش کړی شریعت فلم پیش کړی ورونو دا چل څه دی په دې چلونو پوهېږو هلکه که تاسو سره ګړنګونه شته مونږ سره شته مونږ سره هم ګړنګونه شته مونږ ته په دې ګړنګ کې نه اچولی چې ته مړ شي او له 100 روپۍ په هدیره باندې تقسیم را تقسیم کې نیغ به جنت ته ځي په دې ګړنګ کې مې اچولی که نه مې اچولی ته په له 100 روپۍ جنت ته ځي داسې ستا د مور په جیګیر کې دا جنت راغلی دی یو غټ پیپل را پرېوتی او پېښور کې غټه بلا د هغه جنازه کې 15 روپۍ وویشلې یو پکې راپاسېده ویلې
یا الله اته واړه جنت ته ورکې پنځو لوټ لږ نوی و اته واړه جنت ته ورکې زه پې راپاڅېدم چې بیړه دې غرکشه کل بل خو اته جنت دی او چې تا په 15 روپۍ اته واړه دله ورکه نو مونږ به کوم خوځو جنتونه یو حال دی حال په دې ملک کې جوړ دی مې هلته سرډېرو کې وې دا خانان پکې ناست ما وی چې خانان در کره راشي نو هغې لم دننه صوفه سیټونه او قالینونه غوړولي نو کېړو سره په قالینونو ورشي او په صوفه سیټ کښېني او چې پلار دې مړ شي نو موږ له په برنډه کې پوزې وغوړې او درې سپارې راکړي او وریجې راته خوټ کېدلې جوړې کړې نو 3 سپارې را باندې وویل بیا 2 روپۍ راکړي او راته وایي چې دعا وکړئ چې زمونږ پلار خدای پاک وبخي مال زمونږ د خدای په خوله کې دانه وخېږي چې په 2 روپۍ به ستا پلار به لکه دماغ هم کار مې څه دی چې 3 سپارې ستا په پلار پسې زه په 2 روپۍ وایم دی خو وګورئ چې کم قوم دومره بدبخت وي او د قرآن نه دومره لرې وي چې د قرآن حامل په سخا دری او سخا پوزی باندې کېنئ او د انګریز پر کټیلی صوفې او قالینونه برابر کړي لعنت دې په هغه قوم وي او لعنت دې په هغه ملا وي چې هغه به په دې خوټ کېدلې وریجو 3 سپارې د هغه په پلار پسې پلي تاسو خیال راغی ما په خېټه کې قرآن دی خان صف ګوتک شای چې د هغه په خېټه کې غول پراته دي هغه دې په صوفه کښېني او زما سینه کې قرآن پروت دی زه دې په سخا پوزي کښېنم او ستا په پلار پسې دې زه 3 سپارې بخم یو مړو دغسې راغونډ شو ویلې ټولو وایي چې دا ډېر ښه سړی و بس ماله غوسه راله مال غوږ کېدی اوس یې دا قبر پرانیزئ که دا په 4 بولي نه نو ما نه دا ګیره کله په قبر کې په 4 بولي دی ویلې ولې ما وی دا هغه سړی و چې ده به ویل چې حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلي دي د پیغمبر حدیث دا د یهودو جوړ کړي ډکوسلي دي دا د دا عقیده وه نو یو ماته وی چې ته خو جنازه کې ولاړ مال ما که د نیت تړلی د سړي زوی بنې ما ډو د دې پلیت نیت تړلی ودرېدم پکې چې زه خدای دې بیخ بنیاد دغه پلار نیکه وباسي خدای دې خونه ورانه نو ما ته یو خان وی چې بیا ته راتلې ولې مال زه داسې جنازې له راځم ځکه چې دا تاسو غوندې مړزان بل ځای کې په لاس نه راځي د ملیریا وخت د کونینو ستنې پکار دي او بل ټیم کې دا مریضان ما ته ملاویږي نه چې په دې کونینو ستن چې کوم ځای کې وي تاسو ته پته ده تاسو پوه شوئ په خبره چا راته وختي وي ستاسو دې کلي کې یو بزرګ دی وی چې په دې سملو کې څومره د اسلام خدمت کیږي نه دومره هیڅ چرته نه کیږي په دې سملو کې غوږ کېدی دې سملو چې څومره اسلام وشرمولو اسلام په 200 کاله کې پیرنګیانو نه وشرمولو دې خو وګورئ شریعت بل والا په کلاو غوږ ورته ووایي که ستاسو دې کلي کې دې ګړګړونه یې ونیسئ چې ملا صاحب کښېنه مونږ پوه کړه ما په خبرو پوهېږئ یا ورپسې ما راولئ دې ځای نه یې نیسئ چې د بل ځای نه یې ونه نیسئ دې ګړګړونه وایي کښېنه دلته مونږ پوه کړه ما ته ګورئ سینیټران ټول مسلمانان دي که کافر دي نه ټول ووایي قومي اسمبلی ممبران ټول مسلمانان دي که کافر دي ها ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړی او په هغه چټونو لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه لاندې ولیکئ چې ها یا نه نو خلقو ولیکل چې ها اوس که دا چټ مالی راکړی وی چې ته اسلام منې که نه نو ما نه لیکلی زه ترې وتښتېدم د بډابېرې میرې ته چې بیړی غرکشه دا چټ چېرته ماله څوک رانکړي وتښتېدم ټول ولیکل چې ها اسلام مونږ منو ماښام د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې ویلې چې مونږ اسلام منو زه اسلام یم که
او کوي د شریعت بل والاونه تپوس او بیا د جماعت اسلامی والاونه دا د اسلام علمبردار او د اسلام ټیکداران چې دي دوی نه تپوس کوي چې پرون ریفرنډم د اسلام په نوم باندې ضیاءالله کړو کنه دوی به وایي چې او کړو وای بیا ماښام د اعلان وکړو کنه چې زه 15 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام یم کړو کنه دوی به وایي چې او نو ورته وایه چې سینټ مسلمان اسمبلی مسلمانه ضیاءالله د اسلام لوی ډیره نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دیم کوئی شریعت بل والا ته وایي که نه چې ماما تا چاته پیش کړی دی دوی به چې ته نه پوهېږې که نه ټلګرام ووه داسې شور غوندې جوړ کړه یو ملا و هغه به وایي چې تقریر کې شور جوړوه وی چې تقریر کې شور جوړاوه نو خلک به چې دا ډېر تکړه مولا دی چې نه په سر پوهېږي نه په کونه څوک د خبرې پوهېږي نو دوی داسې شور غوندې جوړ کړي چې نه 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 او سینټ کې پې بحث وشو او سینټ کې پې داسې وشو او پلانې ریزولوشن یې پیش کړو او پلانې تجویز یې پیش کړو او پلانې چل یې پیش کړو دا چل جوړ کړي ورته ماما نه ریزولوشن پېژنم نه تجویز پېژنم په دې مې پوه کا چې شریعت بل د چاته پیش کړي دی به چې اسمبلی ته پیش کړی تاسو ټلګرامونه ورکوئ که نه وای شور ما اچوه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه شور مه جوړوه خبرې ته غوږ کېږده چې شریعت بل دې پیش کړی چاته دی که سینټ کې دې پیش کړی او نه منظورۍ هم راته ووایه که قومي اسمبلی کې دې پیش کړی او نه مني هم راته ووایه او که ضیاءالله ته دې پیش کړی او نه مني نو هم راته ووایه نو بیا شریعت محاذ والا سره اسمبلیونه استعفی ورکوي سینټ نه استعفا ورکوي او بار راوځئ مونږ هم در سره ملګري یو چې هغه فتوا پې ولګو چې کومه قرآن ویلې ده قرآن فتوا درته پته ده قرآن ویلې دي چې د چا په لاس کې د ملک فیصلې قرآن کول وي چې د چا په لاس کې په ملک کې اسلامی نظام راوستل وي او نه راولي نو الله وی فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الكافرون الله وی دا خلق فاسقان دي دا ظالمان دي الله وی دا کافران دي چې د چا په لاس کې د ملک قانون قرآن کول وي او نه کوي نو قرآن وایي دا فاسقان دي دا ظالمان دي دا کافران ضیاءالله ته ووایه شریعت محاذ والا دی دعاګانو والا ورته ووایه دا د مدرسو چندو والا ورته ووایه چې الله تخت و بخت برقرار لري تخت و بخت برقرار لري دته ووایه چې په 12 بجې د بوټو حکومتو او په 1 بجه د ټول ملک نظام مارشل لا شو او د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې تا ختم کو کنه دی په 1 ګنټه کې ختم کړو کنه 12 بجې بوټو او په 1 بجه ضیاءالله شو د ملک مارشل لا شو او هغه بوټو لاس تړلې د مری جیل ته لاړ ٹھیک شو ته د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې ختمولی شي او په 1 ګنټه کې د ملک قانون مارشل لا کولی شي نو ته په 1 ګنټه کې د ملک قانون قرآن کولی نشي کولی شي بیا په پاکستان کې عام خلک خو پرېږده په خدای قسم چې 99% دنیا چغې وایي چې د ملک قانون دی قرآن شي وایي که نه ښځې وایي په خدای باور وکړه ډمې وایي ډمې چې د ملک قانون دی قرآن شي 2 لکه سیاسي پارټۍ الیکشن چې وشي بیا به مرتباني ټیپر به پکې وي ګازرې به پکې وي مولای به پکې وي صاحبه خرمانۍ به پکې وي اړه بلا به پکې اصغر خان به پکې وي اصغر خان هم د الیکشن په وخت کې سړي داسې ناست دي وایي موږ له به سیټونه کوټه سیسټم باندې راکوئ په ټول پاکستان کې 2 ټانګې سړي ورسره نشته کوټه سیسټم ستاسو د دې مردان ملګري و د اصغر خان نو داسې ناست وو موږ سره به کوټه سیسټم باندې تقسیم کوئ
ملکه تاسو سره دوه ټانګې سړي په ټول پاکستان کې نه لري. دا مرتبان به بیا جوړي دغه رسکشي به دعا کوي چې یا الله غیبي یو نیک صالح او یو ښه مسلمان او داسې جابر په دې ملک راولې چې په سکندونو کې د ملک قانون قرآن شي او د ملک قانون حدیث شي. د غل تاسو وګورئ د شرمېدلي حکومت ته شریعت بینچونه یې جوړ کړي. په شریعت بینچونو کې یو جج چې دی د هغه سترګې هم کږي. نو ما وې هلکه دا کاڼی لرې کوي د بینچ نه دی به د یو په ځای بل نه لاس غوڅ کړي ځکه چې دته یو شی دوه وخت کوي. احول دی که تاسو خیال راغی دي مال دا یو پکې پینګی دی دا لرې کوي. شریعت بینچونه په پینډای کې کینولي مچان شړي اړو فیصله نشته. دیر ته ضیاءالحق صاحب تللی په دیر کې اعلان وکړو چې ما آغاز د اسلام د دیر نه وکړو. نو مال آغاز د اسلام خو د غار حرا نه په مکه کې شوی و. د دیر کې بل پیغمبر پیدا شو چې دته آغاز وکړو. دا زمون قوم دی دا زمون ملک دی. جنیجو هغه ورځ ډیرو ته تللی په 10 میله کې ورته ډیرووال ګډ شوي 10 میله. زمونږ چیف منسټر صاحب کرک ته تللی 15 قسمه ډانس ورته خلکو کړ چې ورپسې بنو ته زه ورغلم. دا ټول راغلي ما هلکه د لکي مکي خلک پکې شته ویل ډېر دي. ما د شرمېدلو بچو ورک شئ پاسئ د دې جلسې نه بې غیرت. تاسو له شرم نه درځي چې نور ملکونو ته حکومت لاړ شي څوک ورته وایي ټیوبویل راته وکنه څوک وایي سړک راته جوړ کا څوک وایي کوې راته وباسه. تاسو ورته په 10 میله کې ګډا کړې 10 میله کې او 15 قسمه ډانس هم ورته کړې. تاسو له شرم نه درځي. کار مې څه دی چې زه به وزیر ته دروازې جوړوم. وزیر سره به څه چل کې. حضرت عمر نیمه شپه وه بار ووتو چې بار ووتو یو وکیل ما ته وایي چې مولانا صاحب ستاسو حکومت چې راشي تاسو مولیان به بار وګرځئ. مال زه د دې په حق کې هم نه یم چې مولا حکومت ته راشي د دې په حق کې نه. ویل ولې مال تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا ڈبویا اس نے کشتی کو جسے ہم ناخدا سمجھے. مولیان چې مفتی محمود سړي کړي او په هغه ځای کې کینولي چې هلته د دوی رسایي په کلونو نشوه کېدی. د مفتي د مرګ نه وروستو هغه مولیان لاړه د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست. راشئ چې هغه ویسیارونه درته وښیم چې الله دې پناه راکړي الله دې امان راکړي. ویسیار دی کسټم ډیوټي لرې کړه چې دې رحمت نه څوک محروم پاتې نشي. فضل رحمان غوندې غیرتي او جرأتمن پیدا کوي. او ډیرو والا استاد بنو والا استاد کوهاټ والا استاد او زمونږ نږدې بزرګانو نامې به صلاح اخلم. لږ دې ګریوان کې وګورئ خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ چې خدای ته به پیش یئ. لږ دې ګریوان کې لم تقولون ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. عقل خو کوي خدای بندگان په خپله چې څه کوي. هغه د نور جمال کیسه ده ویلي ملا صاحب ګیدړ حلاله ویل نه مردار ویل ستا زوی نور جمال کہندے کہ حلاله ویل نور جمال آکھنے ویل ہاں ویل ٹھہرو پھر میں کتاب ویک ورګه چې زما زوی ویلی دي چې بیا زه کتاب وګورم. کتاب راغسته خلق ورته ناست وی میاں سنو کتاب وچ مسئلہ لکھیا نے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. وی په دې کتاب کې لیکلي چې نور جمال چرته یې ګدړان میدړان ټول روا دي. زمونږ کور د نور جمال کور دی. زه چې څه کوم هغه هر څه روا دي. وایي چې چا کول هغه ته غږ ونه که او چې چا کته هغه نه سترګې وي. نو دوی ته وایه چې هر شي ته د انصاف په نظر ګورئ. تاسو چې غلګردي ده ګامګه سیټه را خوشي کړي دي چې فل رحمان د شریعت بالخلاف دی. فل رحمان د شریعت بالخلاف دی. فل رحمان د شریعت بالخلاف دی. د فل رحمان پلار نه صاحب هغه وخت کې وته چې د شریعت په بل خبرې کولې ساتي په هغه وخت کې وته. فل رحمان د شریعت بالخلاف نه دی. یو مولانا صاحب نه چاته پوسو کو
چې د شریعت بل نه منلو سره څه نقصان راځي، هغه ورته شریعت بل نه منلو سره نقصان نه راځي، البته اسلام آباد کې نقصان راځي. ته پوه شې په خبره؟ شریعت بل دی چېرته وجود یې نشته، وجود. نو دی وجه نه عزیزانو هوښیار شئ، سوچ وکئ، ملې وتړئ او وپېژنئ هغه خلک، واورئ چې د حکومت په دې وخت کې څوک ملګری دی. دا یاد لرئ چې لوی دشمن د شریعت امت څوک چې ملګری، ځکه چې په 10 کاله دور حکومت د ضیاءالحق کې اسلام نوم یې دومره وشرمولو چې آینده څوک د اسلام نوم بالي خلک به وایي چې معاف که ماما دا ستا اسلام مونږ لیدلی. په دې خبره پوهېږم. نو عزیزانو الحمدلله ستاسو په دې ثوابۍ کې علما هم ډېر دي. دا مولانا قاضي فضل الله صاحب په هر حیثیت خدای پاک کامل پیدا کړی دی، که انګریزي حیثیت یې وی او که دینی حیثیت یې وی. او بیا په دې عمر کې د خدای مهربانۍ ته ګوره د طالبانو ځان مشر کړی دی او د طالبانو خدمت کوي لګیا دی، د دم لا مضبوطه کوي. بل په ثوابۍ کې هغه ورځ مې ولی خان ته وی، ولی خان ته دلته خو نیشنل والا هم ډېر دي که نه سورپوش واه ورته ولی خان ته وی یو مړي دوا ته راغلی مال خان خبره واوره. دا قوم دی دې کې 2 قسمه خلق، یو مالدار دی او یو غریبان. غریبانو ماتیا کاله په نیشنل پورې ځان ومګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ، او غریبانو دا 40 کاله په مولا پورې ځان ومګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ. ښه ورځ په پاکستان کې هم د مالدار او د سرمایه‌دار ده، د غریب نشته. غریب د 80 کالو نه د پیرنګي د زمانې نه وهل دي او ټکول دي او وهل دي او ټکول دي او جیلونه دي او مصیبتونه دي او کورونه دي او تالاشۍ دي او د پولیس دکی دي او وغیره وغیره معامله ټوله د سرمایه‌دار. مال خان واوره یکدم د پلار نظام بدل کا، ویل څه وکړم؟ مالداو کا خان نواب او سرمایه‌دار چې دا 3 ډلې په پاکستان کې وي او د پاکستان غریب خاوره زکتا نو کمړو مراشي په قبر می متیاز. ما په خبرو پوهېږم، خان او نواب او سرمایه‌دار. اوس بیله خبره ده چې تاسو والله که خان کټینګې دی د خان چې په دې وخت کې غول را بیږي، غول خان شاد پې راځي او بیا مولیان چې زمونږ خو دا کمیسونه هم لږ ګګري دي، خان شاد پې راځي. او د غریبه که چېرته رښتیا شات را بیږي نو مونږ ورته وایي دی خو بس غول دې د خولې نه دی. که رښتیا شات یې غول شي او چې د خان رښتیا غول را بیږي نو مونږ یې په دا لویه جوبه داسې ورته راځه. نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو، جنت ته به ځو. د دې ثوابه ستاسو یو لیونی راغلی و ما ته ویل چې بجلیګر مولا ته یې مالو لخته اوس ورسره ده داسې ویل تا بجلیګر مولا ډېرې چغې چې وهې مالو زه یم ویل غوږ کېږده کني دې لختې ته وګوره دا د غوږ پیسکه دې وام. زه ګبراو شوم چې دا سړی لیونی دی رښتیا مې ونه وایي. مال کاکا خبره کوه ویل جنت مې ټوکړې ټوکړې کړو ایسته مې وغورځو جنت نشته چې نه په قبر چاله ووایي چې جنت ته لاړو او نه چاته د جنت دوا وکړي. جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او تازه کړی مې دی اور. دا خلک داسې په قطار قطار رالیږه چې پکې ورچوم. لیونی شوې ابی مې لیونی شوه په تورجمې باچینګن غواړي. جنت ته ګوره او دې قوم ته وګوره، جنت ته ګوره او دې خلکو ته. دې خو وګورئ د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی؟ دلته خو تاڼه هم شته که کوم ځای ده؟ دا تاڼه ده جنډه که ده شنه دروازه؟ زارو کا کا خبر اورئ تاڼه شته که دې خوا ګورئ خو وړوکي لاهور کې تاڼه که انجیل پکې پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بلته خو نشته. د پیرنګي قانون پکې ټیک ده، پولیس پکې
د پیرنګي د پرکټو نوکران ناست ټیک شو په وړوکي لاهور کې ستا او زما منځ کې تنازع پیښه شوه جګړه پیښه شوه د قاضي فضل الله جومات د خدای تاڼه ده قانون پکې د خدای پروت دی ایسے چو پکې د خدای ناست دی ټیک شو ناست دی پکې ستاسو منځ کې تنازع پیښه شوه د خدای تاڼم شته او د پیرنګي تاڼم شته او تا د خدای تاڼه پرېښو د پیرنګي تاڼې ته لاړې نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا شفارس وکړي نو بخښنې هم کم ځای نه رالې په دې مې پوه اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخښنه په قرآن کوئ که ملا ته وایي طالب ته وایي چې هله قرآن راپسې وایي چې زر مې وبخښه ټیک ده دا قرآن به وایي چې زه پروت ومه په جومات کې د دوړو لاندې پروت ومه په ما کې دا دفه لیکلې وه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن وایي زما دفه موجوده وه چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ نو قرآن به وایي زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وه او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه نو قرآن به وایي د خدای په ذات مې دې قسمې که دې شپارس وکړمه بیا به قیامت قال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر براشي او د خدای په عدالت کې به دعوه وکړي چې پروردګاره دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا دعوه وکړي او قرآن در باندې دا دعوه وکړي نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دي وي ایمان پیدا کوي د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن نه په دې ملک کې تحریک شروع کوي چې مونږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن نه د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې وي دا تحصیل ثوابي چې دی چې مچان پکې بنګېږي او سپي او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ولې نږدې ودرېږي دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي تا خو په ځان راوستی شي که ستا او زما جګړه ده نو چې پیرنګي قانون ته لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چل خو نه کړ خو یو به ګټي نو قرآن تم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم که نو ظالمه دې کې فرق څه دی یو سپینګیری بوډا راغی 15 شپېته جیره به باندې چا سره جګړه وه 15 شپېته جیره جج ورته شریعت وکړي په چای کې هغه زما نوم ورته ښودلی دی چې په دی کو ما پسې راغی وی چې اول نه دا قصه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او که نه ګټم نو نه کو چې قصه یې راته تېره کړه نو بیلوده یې مال ګټې معلومېږه چې زه ستا ملا ماته کړم دومره یې ګیره وه په ګیرو میرو کار نه کوي وای جومات به غروي ته به ناستې پکې هک پشانې ګیرو کار نه کوي داسې ګیرې په دې ولو واښه هم ډېري واښه ته پوه شې په ګیرو کار نه کوي دومره ګیره تازه ګومنځ به پکې د ورځې 3 ځله واله لوی تسبیح بولې ویل ګټم که بیلم چې قصه یې راته تېره که مال ګټې او پکې بیلوده ویل ستا نامه مې ورکړې مال ډېر دی ښه کړي چې خبره را میدان ته شوه فیصله مې ولیکله چې دی بیلوده د هغه نصرالله نوم او دی صفي الله چې دی وګټله جج له مې چې فیصله ولیږله جج چې ورته اعلان وکړو د ګیره راولي ویل ما ته خو ویلي چې ته ګټې جج ورته ویل ماما هغه پسې ځه زه نه یم خبر ورشه په دې ټکي هغه له قبضه ورکړه کینې جیل ته دی اصلا چې راغی صاحب په دا دواړه لاسه ویر کوي اوس او ګیره راشو کوي هاي 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 ولې ویل تا خو ویل چې ته ګټې که نه مال ماما ته زما په خبره نه وې پوه شوی ځمکه پردی وه نو چې پردی تا سره پاتې وې نو بیلله دی او چې پردی مال خپل حقدار ته ورسېدو نو تا وګټله که نه زما مطلب دا و چې ته ګټې عمر له مې د جهنم نه خلاص کړې
تر مرګ ساعته پورې را سره خبرې ونه کړي خو چې زما نوم به ورته چا اخیستی ویل بیا خدای دې د دین دنیا خراب مال ستا خو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړي دي دا زمونږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کوي او د زندګۍ فیصلې قرآن ته کوي دا علما چې ستاسو په دا لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمې کوي دغې له ورشي تاسو هم ورسره کښېنئ دا سپینګیري نه دی دا سپینګیري دا چې بلیس د کار نه یې سوا د دې نه چې جومات کې ټوخېږئ او بده ورځ هم جوړه کړي دا ځای د قرآن درس کې کښېنئ د حدیث درس کې کښېنئ د فقه چرته یو کتاب نورالضا چرته په استاد شروع کې د هغې درس کې کښېنئ چې آخره خاتمه مو ښه شي د ملک فیصلې د ضیاءالحق د لاسه خو سر دست آثار نه ښکاري لیکن خپلې فیصلې په دې علماو په قرآن کول شروع کوي واخر دعوانا